السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو د نور کله په شان کې تاسو په خدمت کې نن هم ډیر اهم عمل پیش کوو. عمل داسې دی چې بعضی ملګری داسې دي چې هغه چرته رشتہ ورلېږي او کور پسې نو هغه ته هغه رشتہ ملاويږي نه، او بعضی زنانه داسې دي چې هغه ته رشتہ راځي نه. نو دا رنګي کستاسو د رشتې بندش د سحر جادو او د جناتو د وجنې د روحاني مسایلو د وجنې یا بعضی وخت انسان له خطا ګناه شي د غي د وجنه راشي، نو تاسو ته یو عمل خیم هغه وکړئ ان شاء الله دا تاسو مسله به حل شي. هغه عمل داسې دی چې تاسو به د سحر مون نه پس دا بل مونږ پسې نشي ویلې. سحر چې کله مونږ وکړي الله الصمد الله الصمد دا د الله رب العزت په نومونو کې نوموم دی او د سوره اخلاص دویم آیات مبارکم دی. نو دا رنګي دا به تاسو 1100 مرتبه روزانه 14 دن لګاتار وای. 14 دن نه به کموي نه 14 دن به لګاتار وای چې کله وای په وبو به شوف کې به وس کوي. او که چرته تاسو معین په یو رشتہ په ذهن کې وي یو خاصه رشتہ نو هغه په ذهن کې راولي. ګنې چې کله دا وظیفه کوي قبله طرف ته مخ کوي او دا رنګ چې کوم دی وظیفه توجه سره کوي ان شاء الله 14 دن چې پوره کیږي دا غینه مخکې بس تاسو دا مسله د حل کړی وي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.